ملګرو دا ځوان چې تاسو په ویډیو کې وینئ دا غواړي چې د دې ګاډي نه څه ډېر زبردسته ګاډی ده. دا غواړي چې د دې نه اوز جوړ کړي. یعنې د ګرمۍ موسم دی، دم زښته زیاته ګرمي شوې ده، نو دا غواړي چې ځان ته یو وړوکی اوز د دې ګاډي نه جوړ کړي. نو تاسو ورته ګورئ چې ښځه ورته راغله، هغې ورته ویل چې دا څه حال دی شروع کړی ده په دې کور کې، او ګاډي نه یې څه هغه کړي دي. دا یې ورته ویل چې ته د خپل هغه سره کار لره او زه خپله ګاډي هغه کوم، یعنې اوز ځان ته جوړوم. نو هغه هم ترې لاړله. تاسو ګورئ چې ګاډی په څه حال کو، ډېر بد حال باندې کو دا ګاډی، او ټول مکمله دروازې، چت، شدارې، شیشې، ټول هر څه یې ترې ایسته کړه، حتی تر هغه پورې چوکۍ پورې. نو شاوخوا کوم هغه څه وه هغه هم ترې ایسته کړل، خالي چوکاټونه پرېښودل د دې ګاډي. تاسو ورته ګورئ چې لاینونه هم ترې ایسته کړل. دا هم مستری ده، هم ټولو کارو کې دا وارده ده، ډېر ارامي سړی ده. نو تاسو ګورئ چې ښځه ورته راغله او دا څه بد حال دې شو کړی ده. دا ورته ویل چې ته قصه کې مه اوسه، ته د خپل کار سره کار لره او خپل ترکاري دې پخوه. شیشې هر څه یې ترې نه ایسته کړل، مکمله فرش یې هم ترې نه ایسته کړو. لاین نه کوم تارونه چې په موټر کې غځېدلي وو، د اشدارو د نور څه شي، دا مکمله هر څه ترې نه ایسته کړل، لرې کړل. او کوم ځای نه چې هغه وو، یعنې په کومه اندازه چې دا ځان ته اوز جوړوي، نو په هغې اندازه باندې دا ولډینګ کاري یې وکړل، دا دروازې او شیونه یې کېښودل په هغې کې، تر دې پورې چې ماشین یې هن خلاص کو او ماشین بانټ هر څه هغه کړل مکمله. تاسو ګورئ ډېر زبردسته کار کوي، ځان ته دا اوز جوړوي. چې دا جوړولی شي که نه، په دې موټر کې څنګه امکان لري چې دا اوز جوړ کړي. ډېر بل رقم مازغه د جنګولي دي دی هغه ته اوز دپاره، هغه هم په ګاډي کې، نور په ځمکه دلته ځای نه و، د ګاډي ته شروع کړی ده چې دلته اوز جوړ کړي. دا پایپ دوانې پکې وکړله چې دا څه دپاره، هغه یې ماشین پورې بسته کړو. دا حتما هوا ماشین ده، لکه چې د دې په هغه کې څه ده، غواړي چې دا هوا ورته هغه کړي. مکمله پرېمنټ دا ګاډی. تاسو ګورئ آخره کې ډېره جالبه ده، او څنګه دا اوبه چې دي په دې ګاډي کې یعنې هغه کوي، یعنې ګاډي نه بهر نه وځي. مکمله یې رنګ کو، او دا یو رقم رنګ ده چې دې نه یعنې اوبه نشي تللی بهر، هم سریښ ده هم رنګ ده. سویچ بورډ راواخیستو، سویچ بورډ هم بېرته هر څه پکې کېښودل. تاسو ګورئ بېرته ګاډي کې کېښودو سویچ بورډ، هڅه چې ټیپ یې ورته کېښودو، تلویزیون ټیپ هر څه یې ورته کېښودل. شترنګ یې هم راواخیستو، بېرته کوم شاوخوا ته د دروازو هغه څه وو، دا یې مکمله بېرته سیټنګ یې ورته برابر کړو، نو اوبه یې پکې واچولې. ډېره جالبه ده. تاسو ورته وګورئ چې یو ګاډي نه، ډېر ښکلي ګاډي نه ده واخیستو، یو اوز یې جوړ کړو. ارامي کس ده، دا د ګاډي چالان هم کو، اوبه پکې او روان ده. زبردست. تاسو ګورئ یعنې ډېره زبردست آیډي د سره ده. بسته غټ ګاډي نه اوز جوړ کړو، ټول یې تباه کړو ګاډی، او د دې نه اوز جوړ کړو. ښځه هم ورته خوشحاله ده. تاسو ورته وګورئ، ښځې ورته ویلي چې دا دې څه شی کړي دي. نو ښځې ته وایي چې راځه ته هم ولامبه په دې هغه کې ګاډي کې، دا خو لامبي، خو ښځې ته هم وایي چې راځه ولامبه په دې ګاډي کې. زبردست امیزنګ کار یې کړی ده. روغ ګاډي نه یې څه شی جوړ کړل.